بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو دوستانو ګورئ د افغان ټایپس چینل. درنو دوستانو دا ځل موږ پریکړه کړې ده چې د انګلش لنګویج یا د انګلش ژبې معلومات، ګرامر، انګلش خپله ژباړې او د لغاتونه یا ورډز د دې باره کې به تاسو ته معلومات راوړو. نو دوستانو نن مو دا پریکړې سره سم تاسو ته معلومات راوړي دي چې دغه د نون یا اسم په باره کې دی. نو دوستانو د معلوماتو د شروع کېدو څخه د مخکې که چیرې مونږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګه د ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو ته در مخکې در ورسیږي. نو راځو درنو دوستانو د نون یا اسم په باره کې معلومات درکوو. نون چې دا پښتو ژبه کې اسم ورته ویل کېږي. word used as name of person, place or thing. تاسو د نون یا اسم تعریف ګورئ درنو دوستانو چې زه تاسو ته دلته په نښه کړمه. د دې تعریف would use as name of a person, place or thing. دغه نون چې دا وایي دا د استفاده کېږي د نوم لپاره، د شخص لپاره، د پلیس او or things د ځای او د یو شي لپاره. اگزامپل: ایر ویسټ، لندن، ممبئی، نیویارک. د دو ایر ویسټ چې دا یو نوم سو، لندن هم یو ځای شو، ممبئی هم یو نوم شو، نیویارک هم یو ځای شو. ټایپ اف ناون. نو دوستانو نوم چې دا په هغو کې شپږ ډوله ده چې د هغه باره کې به هم زه درته معلومات درکړم. چې لومړی چې دا پراپر ناون ده. پراپر ناون چې دا would used as name of a particular person, place or thing. دا چې دا استفاده کېږي د مشخص شخص لپاره، مشخص ځای لپاره، مشخص شي لپاره. اگزامپل: ایر ویسټ دا هم یو ځای ده، لندن هم یو مشخص ځای ده، ممبئی هم یو مشخص ځای ده، نیویارک هم یو مشخص ځای ده. نو دا د پراپر ناون په باره کې معلوماتو. دویم چې دا کامن ناون ده. کامن ناون یعنی عام نوم. دغه دا نوم چې دا name given and common to every person or things of some class or kind. وایي دغه کامن یا عام نوم چې د هر کس لپاره، د هر ځای لپاره، د هر بخش لپاره استفاده کولی شو. لکه اگزامپل: بای چې د یو عام نوم ده، کامن نوم ده، هر شي لپاره استعمالیږي. ډریم چې د یو عام نوم ده، هارس، کینګ، ټاون. دا ټول چې دي عام نومونه دي، کامن نومونه دي. او بل چې دا کولکټیو ناونز ده. کولکټیو ناون name of a group of person or thing taken as a single whole. وای دا کولکټیو نوم چې شي ته ویل کېږي د جمع نوم ته. دا چې دا د یو ګروپ یا د یوې ډلې لپاره، د یو ګروپ د شیانو لپاره او د سنګل د یوازې شیانو لپاره هم استعمالیدلی شي. لکه اگزامپل: کراود بیروبار ته ویل کېږي چې بیروبار دا په کولکټیو ناون کې راځي. آرمي هم راځي، ټیم، فامیلی، اسمبلی او کمیټي دا په کولکټیو ناون کې راځي. نو درنو دوستانو دا د ناون په باره کې معلوماتو. که چیرې بیا هم کومه پوښتنه لري نو ماته په کمنټ کې پرېږدئ، انشاءالله زه به درته پوره معلومات درکړم. دا ناون نور بخشونه چې دي په راتلونکي ویډیو کې به درته وښیم. که ویډیو مو خوښه شوې درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.